مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فیسبوک پیجونه او لایفونه همیشه ریپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ نو له دې سره به زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي جزاک الله خیر څنګه وایي چې دا یو جعلي بوی ده دا هم جعلي دی د ماشوم هم جعلي و د استرالیا هم جعلي ده د چین هم جعلي ده دا هر شی جعلي دی ته څه وایې ها وطن ګوند ګوره زه ما مخکې هم درته ویل چې دغو جلکۍ هغه عکس چې دی زه هغه په کلکو ټکو غنم لکه چې د نورو خلکو غندل وګوره هغو ته باید غرامت ورکړو هغو ته غرامت او مثلا هغو ته پښیماني صحیح ده زمانه ما اما دا د تا په الفاظ باندې کې ته راپورته شي دغه دولت ته وایي چې شلینګا او برینګا مرده شوی چټاسر ته ولې بخښنه نه غواړي ته ولې د اسرائیلیان بخښنه غواړي چین هغه مملکت چې نه ما سره اړیکې لري نه د ما سره په دین او نه ما سره په کاسه او نه په ژبه را سره یو دی هغه د تا ماشوم عکس خپروي او ته وایي چې زه څېړنې کوم څېړنې د شل کاله تا د څه شي د جومات څېړنه نه دی کړې د مدرسې څېړنه نه دی کړې د بمونو د مور څېړنه نه دی کړې چې څېړنه نه دی کړې ده دا څېړنه کې خو سفارت باندې کې پوښتنه ته وکړه دغه عسکر چې ناستي په دغه افغانستان کې وګورئ چې وځه د ما د خورینه دا شي نشي کړی ګوره که تاسو د چین په خبر کې چین په خپل داسې ملک دی چې هلته په خپل ملک کې مسلمانانو ته کمپونه جوړ کړي اول ته د خوک غوښې په خوري په زور باندې خدای وکړه چې په خپل کار څه کې خدای انجلۍ د تا دغه چې خبر کړی دا تا غیرت نه راپورته کیږي چې د تا د لور عکس چین خبرایي او ته د خپل لور دفاع نه کوي دا وایي چې په چین کې په مسلمانانو څه کیږي خدای وکړه چې یو بل سخري سپي خوري خره خوري انسانان خوري هر څه چې کو خو دغه لور دغه د تا دغه چاقوی د تا د لور په غاړه یې کوي نه د چینایي انجلۍ دولت باید خپل غږ پورته کړي په دغه مقابل کې د دغه شي او د دغه شي غم وخوري او موږ د خپل دولت هم دغه شی غواړو افغانستان د یو اتباع باید دغه شي باندې غږ خو پورته کړي او دغه جلکۍ ته باید غرامت واخلي که په هر قیمت کې کېږي هغه داسې مفت نه کړي چې هر څوک خو راشي ماشومانو په ستونې چاړه کېږدي او بیا موږ ورته چوپ کینو او زه د دولت نه د دغه ځای نه غواړم چې دغه ته د دغه غم وخوري او د دغه غرامت واخلي چې په هره حتی فامیل کا پیدا او هغه فامیل ته غرامت واخلي بس اولین وار دی چې ګوره سم خبرې دی وکړي ګوره دا سړی چې دغه تم سیاسي ګټې ته خلوي چې نه هغه مسلمانانو سره داسې کواسي هغه جدا کار دی جدا ملک دی جدا قانون دی جدا قانون اساسي ویری جدا هغه د دین او مذهب دی اما وطن کې د ما د تا د لور په غاړه ولاړه وته بیا هم دوه خبرې سمې وکړي سرباز ته څه وایي هغه خو وایي چې دولت باید محکمه شي دولت باید په کلکو ټکي غندم ته څه وایي بالکل دغه چې دولت اول بختنو کې چیرې د رښتیا دی بس غچ واخیستل شي لیکن خبر دا چې دلته میلیونونو کسانو داسې کارونو سره سوي دي وزل سوي دي تباه سوي دي د روس وخت نه ونیسه تر اوسه پورې دی بیا څوک پوښتنه کوي هغه خیر سبا ته زه بیکاره شم دغه پوښتنه به زه سبا وکړم فعلا دغه نجلۍ پوښتنه زه چې بیکاره شم بیا به دغه پوښتنه وکړم دغه عسکرانو دغه سفریاک او د کفریاک ورک زوزای صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو الهمند یم چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ ډیره مننه شاهین صاحب د دې راپور په اړه دا راپور خو تقریبا 2-3 هفتونه پخوا خبره ده چې دا راوته و دا عکس چین کې دا چې دا نن خبر کړی خو دا مکمل تفصیلی راپور ما لوسته و شاهین صاحب دې کې داسې شیان وکنه داسې خبرې وی چې سړی وختان و درېږي دی ویلې چې راپور کې لیکلی و چې استرالوي عسکرو پیشکان شروع کړي و چې څوک به زیات وزني هډ کاونټ دوی ورته ویلې چې هوس د چا هډ کاونټ یعنی د چا نمبر به زیات شي څوک به زیات خلک وژني دوی یو پیشکان په خپل منځو کې یو مقابله شروع کړي و نو د جنگ میدان کې به کله کله څوک شاته پاتول دوی به دغه سکارونه کول چې زه به یو څو مثالونه درکم چې هغه په خپل هغه راپور کې لیکل شوی دي په یو صحنه کې دوی یو څو کسان مشکوک راونی ول غوښتل چې هلیکوپټر ته اوچت کې جګولې په دې کې د هلیکوپټر ډیره درنده سو نو دغه یو اخري بندي د پاره ځای نو هغه بیچاره امغه د
د هلیکوپټر په درپیو باندې په ډزو ویشته د هلیکوپټر لاندې خطا کا هلیکوپټر جګه سولاړه صرف د دې لپاره ویشته چې په هلیکوپټر کې ځای نه وو. په بل ځای کې 14 کلن ماشومان را روان ول د خسو خاشاکې په سرونه ول کور خواته روان ول. هغه په لاره ودرول چې ځکه چې هغه حساب کې شاته پاتې و د هیډ کاونټ د چې خپل حساب پوره کې 2 ماشومان وای د لارې په سر وشته. دغه سی وای یو کور ته ننوځي یو شپږ کلن ماشوم وژني. زه نه پیغام چې دغه عکس به د هغه ماشوم والله عالم کدي بل ماشوم وي خو هغه راپور کې لیکل شوی چې هغه شپږ کلن ماشوم وژل شوی دا وژل شو. دینه علاوه یو بل ځای کې د یو کلی سپینګری د کلی ټول یعنی کلی نه کوم خانه دوی باندې انداخ چې شي سوی دوی تللی دي د سپینګری او غیره پیدا کړی دي خو ټولو کې هغه کلی مشر را پیدا کړی دا د دې لپاره چې هغه نه د یو انتقام واخلي کنه چې بالکل د مرګ نم بتري هغه بیچاره رانیولې هغه په عزت تیرې کړی څو کسان په شروع سوي دي هغه سره دغه کارونه کړی. دا پیګ دا راپور هم دوی نه راوست دومره پرېختنه دومره خلک نه ول. دا راپور چې راوستل دی یو سایکولوژیست د استرالیوي سایکولوژیست هغه د بعض عسكر چې د افغانستان نه بیرته لاړل استرالیا ته عصبي تکلیفونه پیدا کړي ول. ټول ملکو عسكر چې تل عصبي تکلیفونه پیدا کړي خدا د خاص د استرالیا واقعیا ده هغه عصبي تکلیفونه پیدا کړي ول د 8 کس عسكران ول. نو دا دوی بتلل دی به د سایکولوژیست ته خپل قصې کولې دغه سی وسول دی سایکولوژیست به د ټول راپورونه ورکول د استرالیا هغه ته د دفاع وزارت ته چې هغه د چړنې او د هغه وکي. خو بل اخر چې خبره دی ځای ته ورسېده چې استرالیا دفاع وزارت هم غلی ټول دوسیې بند کړي. نو په دې ځای کې دغه 8 کس استرالیوي عسکرو چې عصبي تکلیفونه پیدا کړي ول دوی خودکشیانې وکړي یو په بل پسې په نوبت داسې ټول په یو ځای نه خو خلاصه 9 عسکرو ټول خودکشي وکړي. دلته د غوسې نه د انتقام نه دغه سایکولوژیست راځي که سواسي د ما 9 مریضانو هغه وکړي او د دفاع وزارت هغه مونږ خوړه که د دفاع وزارت انصاف کړی د کسانو به خودکشي نه کوله. نو دا خزر راځي که سو دغه راپور عام که دغه راپور کې د ټول تفصیلات لیکلي دي. نو دا اوس دغه تصویر نوې تصویر به د چین هغه کړی خو دغه څه ډېرې واقعي سوي دا البته دا صرف د استرالیا ده. د 2018-2019 کال راپور وایي چې امریکایان چې کله بیرته امریکا ته ستانه سوي دي هغوی داسې یو وخت راغلی و چې په هفته کې 22 عسکرو خودکشیانې کولې 22 نفرو خودکشیانې کولې ځکه چې دوی هم دغسې صحنې لیدلې وې او د هغوی هغه قاتلین او هغه د هغوی سترګو مخکې ګرځېدل. دوی خو په سلوک کې دوی کې یو انسان شاید پیدا کیږي که نه نوي ټول خري. نو هغه خپل انسانیت زیاتې نور اجازه نه ورکوله چې زه د دې خلکو سره یو ځای ولاړم او عام بې ګناه خلک مې وژل. زیاتې هغه خپل ژوند نه په تنګ سول وای د هفتې 22 کس امریکایانو خپله خودکشیانې کولې. نو یو بل دغسې امریکایي سایکایټریست او سایکولوژیست دغه عساکر به ورته راتلل دته به یې قصې کولې. دا تقریبا 15 کالو مخکې خبره ده. اخر هغه بیچاره په خپل عصبي تکلیف پیدا کړ یو بیس عمومي یو کمپ په امریکا کې هغه کمپ کې راځي په خپل 11 ځانې امریکایان وشتل او بیا په خپل د نورو ګارډانو دی وشته. نو هغه په خپل عصبي تکلیف پیدا کړ. زازای صاحب راځي غیر غلی دی جنرال صاحب خدای وکړي چې دا ورسامي زه غواړم ډیر مهرباني جنرال صاحب محترم السلام علیکم. جنرال صاحب دماغ غږ شته؟ بله جنرال صاحب غږ شته. بالکل غږ مې شته؟ بالکل جنرال صاحب بالکل 4-5 سلامونه احترامات تاسو ته وړاندې کوم که غږ مې نه و نو کمرې مو ټولو بندې کړي دي علاقه پکې یو هم داسې عجیبه کار کوي. جوړ خیال جنرال صاحب غږ دی اوس هم دی ولې داسې کوي ولې هم ګنهګاره یې ډېر دې نن ضعیف ده. نو دلته هغه کوم د سرباز په نوم دا کس چې ویلې چې امریکا طالبانو راوستی ده او د داود حکومت هم طالبانو نسکور که ګوره یو څوک چې څوک راولي کور ته د دې په خاطر نه راولي چې خپلې ښځې سره یې څم لګوي. دا څنګه طالب امریکان راوسته او بیسونو ته ښځې تاسو وروسته. طالب امریکان راوسته سلا او توپک او بوټ او عشا او هر څه په میلیاردونو ډالر تا ته درکوي. طالب امریکا زمینه برابره کړه لیکن د بیس پیراداري یې ته کوې.
همدغه استرالیا هغه یو له هغه هیوادونو نه ده چې دې شي ته د تاسو فکر وي چې کله هغه طالب زندانیان له زندان نه راوتل چې لاسونه د استرالیایانو فرانسویانو په وینو باندې سره د کابل ګوډاګۍ او مزدوري ادارې د استرالیا او فرانسې سفارتونه وټکول چې دغه طالب زندانیان که موږ خوشي کړو دوی خو استرالیایان وژلي دي. بالاخره د استرالیا سفارت امریکا ته او ټرمپ ته دوی ته وویل چې دا بندیان دې نه خوشي کیږي. هماغه بندیان د دې څو هیوادونو په ضمانت باندې چې په افغانستان کې ژوند ته خطر او د قطر هیواد ته ویوړل شول. نن د همغه استرالیایانو په سر د چین او استرالیا لانجه ده. د چین هیواد د دې په خاطر چې استرالیا ته نور غبرګون وښیي، لا شدید غبرګون وښیي، په جواب د دې کې چې د یو استرالیوي قاتل فوجي عکس په ټویټر خپور کړی و، د بیا غبرګون د خپاره په ټویټر باندې د څو ورځو په خاطر به دغه انځور په ټویټر پن وي تر څو ټول نړۍ توجه دې ته واړوي. او له ټول افغان مبارزینو له مسلمانانو هیوادونو نه مو دا هیله ده چې دغه ټویټر ټویټ وځلوي، همدغه د چین د بهرنیو چارو وزارت د ټویټر ټویټ دې راواخلي. هغه څوک چې د نړیوالې محکمې خبرې کوي، هغه دیموکراتان، هغه د غرب تالیڅټي، هغه جمهوریت غوښتونکي چې مونږ باندې B52 باندې جمهوریت او دیموکراسي پلې کوله. نړیواله محکمه د څه شي دپاره جوړ شوی ده؟ نړیواله محکمه د همدې په خاطر جوړ شوی چې څو مسلمانان علما په تور لیست کې واچوي. نړیواله محکمه د همدې دپاره جوړه شوې چې قذافي په مرموز ډول ووژل شي. نړیواله محکمه د همدې دپاره جوړه شوې چې د مرسي روح دې په زندان کې په زولنو کې وځي. نړیواله محکمه کفارو د همدې په خاطر جوړه کړې ده چې په فلسطینیانو باندې 80 کاله ظلم وشي. نړیواله محکمه د همدې په خاطر جوړه شوې ده چې هندوان دې په هندوستان کې په مسلمانانو ظلم او وحشت کوي. نړیواله محکمه د همدې په خاطر جوړه شوې ده چې د کشمیریانو وینې تویې شي. نړیواله محکمه د همدې په خاطر جوړه شوې ده چې په مسلمانانو باندې بندیزونه ولګوي. نن د نړیوالې محکمې قاضیان او څارنوالانو ولې جنرال موبین صاحب خپله د ملک جرم ته د استرالیایانو دغه جرم او جنایت ته ولې غبرګون چا ونه ښوده؟ د افسوس جای خو دا ده چې د کابل ګوډاګۍ او مزدوري ادارې د ډیموکراسۍ جمهوریت زیږنده چارواکو د شرم نه ډک ټویټ دا کړی چې د چین د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتنه کړې چې د افغان ماشومانو په ظلم او وحشت د استرالیا سره اړیکې نه خرابوي. نه، د مونږ په مظلومیت باندې چې هر څوک غږ جګوي مونږ لبیک ورته وایو. له افغانانو سره ظلم شوی، نه تنها استرالیایانو، مونږ له نړیوالې محکمې نه، له هومن رایټس نه، له ملل متحد نه، له نورو بشري سازمانونو نه غوښتنه کوو که چېرته تاسو رښتیا دیموکراسۍ ته متحد یئ، تاسو رښتیا بشري حقوق پیژنئ، تاسو رښتیا مسلمان ته د انسان په سترګه ګورئ. نه دا چې استرالیا په افغانستان کې ظلمونه کړي دي. دلته راغلي نړیوال 52 هیوادونو زموږ د مظلومو افغانانو وینه تویه کړې ده. دلته 18 کاله د B52 په زور په موږ دیموکراسي تپله. دلته زموږ منبر او جماعت په شهادت رسولی، زموږ محراب په شهادت رسولی، زموږ د دین او د عقیدې توهین یې کړی. دلته قرآن کریم په ډزو ویشتلی، زموږ امام او زموږ رهبر په شهادت رسولی. په دې ملک باندې دوی یرغل کړی ده. دلته ناست د دیموکراسۍ زیږنده چارواکي دا زموږ د ملت نمایندګي نه کوي. دغه غبرګون چې د چین د بهرنیو چارو وزارت ښودلی مونږ یې ستایو او له ټولو بشري سازمانونو نه مو هیله دا ده چې دلته راغلي جنایتکاران که رښتیا نړیواله محکمه د مسلمانانو په ظلم او په وحشت غبرګون ښیي، نو امریکا د همدې محکمې ته راکش کړي، برطانیه دې هم راکش کړي، او په دغه نړیواله محکمې کې چې څومره اسلامي ملکونه عضویت لري له هغوی نه مو هیله دا ده چې په افغانستان کې موږ سره ظلم شوی، که د ظالم لاسنیوی مو ونه کړه، دومره خو کولی شئ چې د افغانانو د وینو پوښتنه په نړیوالې محکمې کې وکړئ. دومره خو کولی شئ چې زموږ د مظلومانو غږ تر دغه صلیبي لښکرو پورې ورسوئ.
دغه د صلیب علمبردارانو ته یې ورسوئ، د نړۍ مسلمانانو ته یې ورسوئ، هغه تش په نامه رهبرانو د نړۍ ته یې ورسوئ چې په افغانستان کې دغسې ظلم او وحشت روان ده. موږ د هلمند د هغه واده چې 2 ځله بمبار شو، تر 80 زیات ماشومان، زنانه چې لاسونه یې په نکروزو باندې سره وې، د دغه نړیوالو قاتلانو لخوا په وینو باندې وجود او لاسونه سره شول. موږ د هغه قضیې غوښتونکي یو. موږ د قندوز د مدرسې وحشت او بربریت چې هر چا کړی، زموږ حافظان د قرآن په شهادت ورسول او د هغوی په پاک او سپېڅلو وینو باندې قرآن کریمونه رنګ کړل، د مدرسې دیوالونه یې په باندې رنګ کړل، ونې او بوټي د هغوی په سپېڅلو وینو رنګ کړل. موږ د هغه معصومانو د محکمې غوښتونکي هم یو. او که چېرته محکمه نه وي، نړیواله محکمه یو شعار وي، بشري سازمانونه یو شعار وي، سور صلیب یو شعار وي، بیا موږ هم بنګړي نه دي اچولي خپل په انتقام باندې، بیا مو تور سپین لیستونه دا په جب کې کېږدئ. ام زما ملک ته راغلی، ام مې وژنې، ام وحشت کوي، ام بربریت کوي، ام مې کور ته راځي، ام مې بچي په شهادت رسوي، او بیا په دې جرم باندې شرمېږم نه، د شرم احساس هم نه کوي. د کابل ګوډاګۍ اداره او هلته د صلیب زېږنده چارواکي زموږ نمایندګي نه کوي او نه هغوی افغانان دي، نه یې په دې افغانستان کې وخت تېر کړی او نه د افغانستان طبیعت لري. دا همدغه دیموکراسۍ په موږ باندې تپلې دي. او هغه سکشویانو ته وایم، له غرب نه راغلي فورلایټانو ته وایم چې نور هغه ورځې تېرې شوې دي چې تاسو به مو وژنئ او موږ به ننداره کوو. پرون د غزني ګزار دا د همدغه شهیدانو انتقام و، او بله ورځ په قندهار کې، په زابل کې د غازیانو ګزارونه دا زموږ د انتقامي دي. او هغه استشهادي ته سلام کوم د زړه له کومې چې پرون زموږ د مظلومانو غچ په غزني کې د صلیب له زېږنده مزدورانو نه واخیسته. که چېرته نړیوال سازمان دغه مجرمین عدالت ته مخکې نه کړي، نړیوالې محکمې ته یې مخکې نه کړي، داسې ډېر ګزارونه به موږ خپل د شهیدانو د غچ اخیستلو په خاطر وکړو. موږ به دغه د صلیب زېږنده عسکر، دغه د دیموکراسۍ زېږنده عسکرو ته داسې ګزارونه ورکړو چې نړۍ به شاهدان واوسېږي. موږ تر اوسه پورې بنګړي نه دي اچولي. موږ ته د کابل د ګوډاګۍ ادارې په سترګه باندې مه ګورئ. موږ کې د انتقام څپه پرته ده. موږ د احمدشاه ابدالي زامن یو، موږ د هغه لمسیان یو. دا څنګه کېدلی شي چې زما په ملک یو څوک یرغل وکړي، بیا هغه کسان دي د نوي پېښې ته چې افغان مان د بم په ذکر جنرال صاحب غږ د قط بند کېږي. بیا صحیح ته وغږېږه جنرال صاحب. موږ د غوا له زامنو نه، له هندوانو نه، له نړیوالو ټوریستانو نه دوی ته وایو چې موږ به بېرته اخلاق واخلو چې یو دیکتاتور شو. تاسو زموږ د افغانستان له قضایاو نه ځان خبر کړئ. جنرال صاحب قطع شو، بیرته براشي انټرنیټ کې نن ستونزه ده. د غونډې د غلام دولت لاس ته که نه، غلام دولت لاس ته څه وایي؟ توضیحات خانه بیا راغلئ، کنځل کوي؟ خدای دې وکړي. که کنځل کوي خو برای وکړه نو ساعت دې تېر سي، چاق سي نو شاهین وردک صاحب جنرال موبین ته پورته که هغه نه زه سوال کوم. دغه غونډ چې ګوري، قاضي صاحب چې ګوري، دلې زازای صاحب چې ګوري، دا غونډ چې ګوري، ما ګوري، دا غونډ دوراندیش سوال وکړي ان شاء الله تعالی په ډیرو ښو الفاظو به ځواب درکړو. مبین صاحب سوال دا ده چې دی وایي چې موږ لاسونه تر اوسه نه دي هغه کړۍ نه دي وراچول سوي، نه هغه شی وراچولي، موږ به داسې بدله واخلو. تا لاسو ته څنګه کړۍ نه دي وراچول؟ تا ته خو امریکې
کړۍ در واچولې که نه کنه اوس نو سوال دی چې وکړه خو نو غوږ ونیسه سوال دی وکړه ته وایې چې موږ لاسو ته کړۍ نه دی راچولې امریکا د تا لاسو ته کړۍ در واچولې نو همدغه کړۍ وي چې امریکا اوس په تېښته ده که نه د خپل بیزونه چې خرابوي په یوه امضا د ما باندې خپل بیزونه چپه کوي او وځي ته به 14مه میاشت وګرځې امریکایي حتی یو بوټ ورته پیدا نه کړې بوټ ګوره مهرباني اوس غوږ ونیسه په دغه غټ سر سوال دی وکړه خپل سوال مه تشریح کوه مهرباني زازی صاحب تاسو ځواب ورکړئ او درندې صاحب ورکړه ځواب درندې صاحب نه دی کېدلی جنرال شاهین صاحب محترمه دوی د خو د خپل چې رقم تک خرید د سوال نه سړي موږ د امریکایانو سره چې دوی دوی کړي راچولې موږ اصلي د امریکایانو لاسو ته کړي واچولې مجبور هم کړو چې په 14 میاشتو کې هغه افغانستان ترک کی او هغه فکر چې موږ په افغانستان کې دی واټو یو ټایم پاتې کېږو ولې هغه موږ کړي کانې چې دوی دوی چې موږ دغه کړي تور چې موږ برعکس د امریکایانو لاسو کړي واچولې دي په 14 میاشتو کې وتا افغانستان ترک قطر کې نه کړو موږ سلاله نه دی کې موږ و څنګه هم داسې کوم چې دا به داسې موټر بم ټیکټ مخامخ چې نو به دوربین کې مونږ نه وادر ویدل دغه ځواب مبین صاحب هم درکوم دغه ځواب زم درکوم دغه ځواب افسانګر چې نو سایم د په دفتر کې چنوسته هغه وړکای ماشوم هم درته وایي چې یا به وځي که نه وځي په زور د مسابقه چې چوړم یې هغه هم دغه درته وایي پوه دا ولس روزانه لیکنه بنده نه دی دا د الله بنده دی دا ریکار زنده قانون د الله به تطبیقیږي نه د امریکا دا به قانون د قرآن تطبیقیږي نه قانون د تا روزانه قانون اساسی دی تا د قانون اساسی کې څه شی کړي دي بیادبي ما د قانون اساسي کې څه ونه شول کلیسا په مابین د هر کې درته جوړه شوله ای سی جي د دوستم سره تور شو نور اسدالله خالد ورجانه د ملالۍ شینواري سره طرفه مکالمې راوتلې دي راغلی قانون اساسي څه شي دي څنګه مهرباني د ورونو ته وخت ورکړئ ته کېنه سربازه چې لږ هغه هوښیار شي ښه الحمدلله هوښیار یم اوس ګوره زه الحمدلله هوښیار یم چې هوښیار یم خو کېنه خو سوال ته دې وګوره د ماشومانه سوالونه چې تاسو به څنګه کوئ په زور یې باسم د خاوره چې فقط څنګه ورونه خاوره دې د قوالای دی راوړي ده دا د ما د بابانو راته پاتې د ځم همداسې خپل نمسیانو ته پاکه خاوره پرېږدم د شاه شجاع والا چې راویښي د تاسو مخ ته درتوکي دونه غلامي وکړه خدای مخوار مهرباني ذاکر صاحب مهرباني ذاکر صاحب السلام علیکم شاهین وردک صاحب ته افغان مبارز دروندې صاحب قاضي صاحب ټولو ته سلام وایم الله دې وساتي شاهین وردک صاحب خاص کر د زموږ په پښتني لهجه کې بیا خاص کر په پښتنو کې دا یو ضرب مو مثل دی چې بلې شاهین صاحب زما غږ اوري بالکل غږ برابر ذاکر صاحب موږ لاتین لګایي چې تاسو وغږیږئ شاهین وردک صاحب ول پس پرې کړي که شرم درلودی بیا به د چړې نوم نه اخیستلی دا خلک شرم نه لري دا خلکو کې جرأت او غیرت ایمان قوت دا ټول ختم دي ګوره د نړۍ هغه ستر کفار هغه ستر دا وکونکي بشر دوستان نن هم په دې اقرار دي چې موږ په افغانستان کې د بشریت خلاف ژوند زندگی کړې ده او نن د دې د بشریت په هغه قانون باندې چې کوم جرم دی کړی دی د هغه اقرار په خپل کې بیا یو بل بشر دوست یواد د دې هغه اعمال لڅولو ته خپل ټویټونه جاري ساتي چې د افغانستان د مظلوم خلکو سره انتهایی ظلم سوی دی چې هغه ظلم د بشریت یو نکته یې هم نشي برداشتولی څه کوي اسلام افغانان بیا هم پر دې دلیل وایي هغه افغانان چې په ښارو کې دکان او یو چای اوبه او ګوړې ته ناست وي سرباز به ماته نه رامعلومیږي چې دی به د بهرنیو چارو په وزارت کې یو دفتر کې یا د کورنیو چارو په وزارت کې داسې د یو تړي پر سر باندې ناست نن یې ځان ته د سرباز لقب ورکړی دي دا په خپلو دغه اعمالو نه شرمیږي نن په اسټرلیا کې هغه خلکو سره محکمه روانه ده چې په افغانستان کې کم بې شرمانه اعمال کړي دي افغانان چې په خپله بې شرمانه اعمال وکړي یا یې کړي دي و هغه ته د مارشال لقب ورکړل کېږي و هغه ته د صلح او د ډیورند د فاتح لقب ورکړل کېږي زه خو وایم چې افغانانو ای بهادر خلکو ته خو د حضرت امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد فرزندان یاست په ماینه کې غنوم د په ماینه کې مؤمنین شاهین وردک صاحب
شاهین وردک صاحب په ډیر معذرت سره مهرباني هیڅ یادوي ماغه نو څه رقم کې په دنیا کې هیڅ ماغه خبره ته شاهین وردک صاحب یو شی زم درته وایم په ډیره مافي په ډیره معذرت سره زه خپل غاګم کاټوم تاسو هم لکه ان شاء الله والعزیز هم دغه خبيسانو او رزلانو پر خبرو باندې خوند اخی زما نن دریم څلرم پیج دی ماتم دار معلومیږي چې د ازما پیج به غالبا سي د خواب لا کیږي زه لطف الله بهار خبر کوم نن د انسان ذاکر په نامه باندې راځم شاهین وردک صاحب زبم انتهایی وده توایم چې تا د شجرې نسب په د غند بوزم ما د ما خو ذاکر صاحب څخه د ما د سترګو توري زه د توایم چې داسې بننګانو پر الفاظو د ما د ما به هر څه تا دون احترام دارم په والله بلا چې انتها د احترام د ذاتی نشده خو څه وکړو دا رقم کنځرې چې موږ ته کې څور ورسره وکړو یا خدای څه پی څه وکړو که چیرې دغه خلک اصلاح کېدلی خو موږ به د وخت ورته وایو چې د الله روی ته خو دوی د الله رب روی ته نه د هیڅ روی ته نه دي کتلي لاس هم ورته داسې کړی دی ذاتي ورته په ګونډو ناستې چې بس دی خیر شاهین صاحب محترمه ای ما بل آی ډي بلاک شول اوس مې دغه د تاسو سره په لایف کې غږی د ما قسم درته خورم چې هر څه چې زه ورک کړم خیاطان او سکشیان که زه ورک کړم مبین صاحب هم ورک دغه د دوراندیش ورکم دغه مبارزین د څه شي دغه چې د ناس دغه تایلند ناس د ټیکسونه چې دام چې ورکل نوش جان شده دنیا د تاسو ده خو په خدای کې مرکه په قران یعنی تی اوس خپل باندې وګورم دا اوس می جوړ کړل لسته وتلم د ما د ورځې په خدای هر ورځ نوې پیج جوړوم هر ورځ آی ډي نوې پیج نوې آی ډي نوې پیج نوې موږ هم دونه کوم چې انجینران شو چې په پیج جوړول او آی ډي جوړول کې ولې تاسو و شرمې د خپل مرداروي څه شي وي د کنځل د تاغه ته نه ورسیږي او نه د تپ کنځل باندې خبر نه مو وړاندې روان د اسلام سیل د اسلام بهر د روان شاهین صاحب محترمه منګه په دې خبر مې دیونی ولا منګه په څو زاله دوی ته ویلې چې منګه په کنځا او باندې په پیج باندول باندې د آی ډي باندول باندې منګه د دې لارې نه لاس اخیستونکي نه یو والله په بالله کدا مبارزه کومه بس هغه کومه بس کومه مبارزه پوښي موږ مړ شو کا ژوندې دا مبارزه بس کوم کنه نه بس کوم راشد نور هم کنځاو کې سل کنځا نور هم په ولې دا مبارزه موږ نه بس کوم په افغانستان کې چې اسلامي نظام نه راوستل موږ دا مبارزه نه بس کوم چې تاسو هم ته وطن نه یاستو کړي موږ دا مبارزه نه بس کوم پوښي واوري بیا او که چیرې تاسو کوشش وکړئ چې موږ تاسو کنځل ته ځواب درکو دا خوب خیال ته یوسه په دې چې کله کنځل ته موږ ځواب درکو دا مونږ لري چې موږ هم تاسو غونډې بیا حساب نه هغه چې تاسو کنځل وکړه هغه داسونه هغه د خپل زړه درد درته وایي چې تاسو څونه سپی خلک څونه بیا خلک دلیل تاسو ویلای نشي علم تاسو نه لري بې ځای خبرې تاسو کوي امریکا غلامي تاسو وکړه ناتو په تاسو پورې خاندي چین په تاسو پورې خاندلې دي چې ماشوم د تاسو اسرائیل اخلي او هغه بندیانو چې اسرائیلیان وشتري و عسکرو هغه تاسو نه خوشي کول خدای مخوار نه لري دغه حق پرست صاحب سلام علیکم شاهین صاحب محترم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته استودیو کې ټول حاضرینو ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکي وړاندې کوم بهر څه خیر علي البته د موضوع په اړه کې خو زه صحیح معلومات نه لرم چې څه په اړه کې دی خو زه موضوع دغه چې اسرائیل اشغالګر د افغانستان ته راغلی دی کوم دغه افغانان راولي د افغانانو کور ته هغه یو اسرائیلي عسكر چاقو را سره لاسونه په وینو سره دي د ماشوم د ستويفتون نیولای دی د ماشوم په غاړه چاقو لري کلالایي هغه بیچاره لاس می هغه د خپل د هغه د ورای دی هغه ساتي چې یعنی ماشوم ده هغه کاریکاتورونه ما وکتل دا چې زموږ استاد د افغانانو ضمیر دومره ویده دی چې هغه خلک چې اته کاله مخکې لاس کاله مخکې په افغانستان کې وحشت کړی په نړیواله سطح باندې دوی بخښنه غواړي هغه کورنۍ ته زنګونه وایي د شهدا چې موږ بخښنه غواړو موږ دغه جنایت کړی دی هغه ویډیو ریکارډونه زه د 60 minutes چینل چې د استرالیا او چینل دی دغه سره همیشه په تماس کې ما کومې ویډیوګانې چې دوی جوړوي دغه مهم کلیپونه بیا زه کاټوم البته ما زیات ویډیوګانې جوړ کړي د استرالیایي د عسکرو څخه او د ایټالوي عسکرو څخه زیاتره ویډیوګان د استرالیا د ایټالوي عسکرو دي هغه قومندانان چې په افغانستان کې د مریمن یو هغه د کشفي اورګانو چې دوی معلومات ورکول او افغان عسکرو ته د دوی ګډاګي ته تعلیم ورکاو او دغه بیا بشپړ راپورټ به لیکه دلته به لیکه
د هغه ټول ویډیوګانې او معلومات ما ولیده، زیاتره مې قچې کړي دي. شاهین صاحب محترم، زه هغه ویډیوګانې مې کتلې، تېره ورځ زما په سر باندې دومره بوج راغی چې حتی د تا د ویډیو باندې داسې یو هلک دی خولې په سر د لاس داسې نیولی دی، همدغه ده که نه د تا ویډیو؟ زما ستنګ حق پرست همدغه ده. حق پرست همدغه یو هلک چې د سپینه خولې په سر ده که نه همدغه ده؟ زه ډېر کوشش کوم چې دغه پیج پیدا کوم، خو زما چې فیسبوک کې څومره کوشش کوم دغه پیج نه پیدا کېږي. همدغه د تا هغه د خولې د سپینه په سر ده، داسې ناست لاس نیولی دی، همدغه یو هلک دی؟ نه دا زما نه دی شاهین صاحب محترم، همدغه په پروفایل باندې کوم تصویرونه چې دي، یو سپین بیرغ دی، یو د بل بیرغ دی، همدغه تصویر دی. شاهین صاحب محترم، هغه ویډیوګانې چې ما وکتلې زما په سر باندې دومره بوج راغی که نه چې بیخي د حده ماته طاقت نه راته په کور کې دی باندې ووتم. تقریبا هغه ساعت زه تقریبا 6 کیلومتره پیاده ګرځېدلی یم چې زما دغه مغز بیخي داسې مشغول و. دغه ضمیر دی دغو افغانانو ته زه حیران پاتې یم، دغه غلامانو ته چې دوی هغلته ورته وایي، هغه امریکایي ورته وایي چې بم چېرته دی، دی ورته وایي چې بم څه کوي چې په هغه کې دلته افغانان پرې وژل کېږي. هغه خلک چې هغوی خپل ضمیر خوب نه ورځي، په خوب کې وایي چې موږ ته هغه خلک سترګو ته درېږي، زموږ چې کله راوځو هغه اولادونه سترګو ته درېږي چې موږ هلته وحشت کړی، 25 نفره موزلي شهیدان کړي دي. هغه بخښنه غواړي، خو زموږ په ګونډاګۍ کې دومره ضمیر نشته دی چې بخښنه وغواړي. یو عسکر و امریکایي و په قندار کې په فکر یم پنجوایي ولسوالي کې تقریبا 60 ماشومان وویشتل، بالاخره بیا په هغو باندې ثابته که په امریکا ته جوړ روغ لاړه، بیا ووایي چې دا اعصاب یې د لاسه ورکړي. نو امریکا د وشرمي خجالت دی چې لیونی موږ ته رالیږي، بیا د موږ دولت دی بیخي وشرمي چې لیونی د ځان سره چاپو ته موږ ته راولي. په خدای زه ایران پاتې یم، په والله بلا ریښه درته یم، بیخي سړی حیرت پات چې امریکا وایي چې دا لیونی و او د موږ دولت هغه راولي، د موږ په کور باندې چاپې پوي 40-25 ماشومان وژني په مو یو دوه کورو کې دي. فکر کوم بیا باید اون امریکا ته ځي آزاد ګرځي. ما په ګوانتاناما کې بندي کوي چې زه د خپل دین نه دفاع کوم، د خپل قانون. اوس ما ته پنجابی ما ته خور و مور گفته کنزلی کی، ما والله که ریکردم یا دکتر نجیب ته خور و مور گفته کنزلی کی، یا دو شرینگا ته یا بل زه نه پوهیم شو ولې دخل بسی. شاهین محترم، یو چاته توهین کول مالک مخکم چې ویلې د یغو پسې تبلیغات کول خپل دغه د مقابل لوري د ضعف نقطه ښیي، ترڅو چې موږ تاسو د بهرنیانو یا د غربیانو ایډیولوژي، د هغوی سیاست، د هغوی فکر، د هغوی مذهب ونه لولو، کلتور یې ونه ګورو، تر هغو پورې موږ تاسو د حق او باطل فرق نشو کولی. زه په غرب کې اوسېږم، خو الحمدلله ما د حق او باطل تر مابین فرق کړی دی. هر ریپورټ چې کېږي زه د انویا د انټرنیشنل کوم هغه چې دی د بشري حقوقو ته هغو ته زه هر هغه استوم. دا د اسټرالیانو ویډیوګانې چې دي دغه ما کلیپ په کلیپ باندې جوړې کړي دي. زه د حقوق بشر ته که هغه هم د امریکا د استعمال لاس لاندې کار نه کوي، خو ما هغه خپل افغاني مسؤلیت ادا کړی دی چې ما هغه ته رسولی دی. زموږ د افغانانو نو اکثره هغه افغانان چې تر اوسه پورې د پښو باندې ویده دي، د هغوی ضمیرونه همداسې ویده دي. موږ د ملا محمد عمر رحمه الله، د ملا هیبت الله اخندزاده صاحب لپاره مبارزه نه کوو، بلکې موږ د هغه حق لپاره مبارزه کوو کوم چې الله سبحانه و تعالی په موږ باندې فرض کړی دی. هغه حق چې موږ ته راکړی، موږ د هغه څخه دفاع وکړو. موږ تاسو ته دایم چې موږ شخص پرست نه یو، موږ قرآن پرست، الله پرست یو. دا دی چې روزانه ریښه انسان ته یو معبود پیدا کړی دی، یا په نامه د ډاکټر نجیب، یا په نامه د شرینګا، یا په نامه د بلینګا، هر نوم چې تاسو ورکوئ پیدا کړی، بعد دغه په خاطر باندې دی جنگیږي. نه 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 نه، موږ رهبران موږ ځان کلام لرو، خبره مې ونیولې، قانون اساسي لرو، قرآن د تاسو خبره مهرباني تاسو غږ نشته. د افغاني ورور دی چې هغه ویل چې طالبانو راوستل امریکایان افغانستان ته. شاهین صاحب محترم، په 1980 کال او په 1990 کال د دسمبر میاشت کې د امریکا یوازینی جاسوس چې په افغانستان کې و هغه مسعود و. کله چې اسامه بن لادن باندې فشار راغی، هغه د تجار زوی کله چې طایره ما ته ریکوست کړی دی، حتی یو لایک مې درلېږلی دی. ما دغه نوم شاید ونه شي لوستلی، خو دغه زه یم. محمد ورور طرف ذاتی ان شاء الله موږ پیدا کوي، موږ ورسره یو ویډیوګان هر شي ان شاء الله موږ به ورسوو د خلکو. صحیح دی ان شاء الله. نو شاهین صاحب محترم، دا غواړم چې دغه وضاحت هغه ورور پوښتنې ته ورکړم. د امریکا او د سی آی ای جاسوس چې په افغانستان کې ډیر مشهور او ډیر فعالیت درلود مسعود په 1980 او په 1990 کال کې، کله چې د برټانیا یو د سی آی ای یو جاسوس چې هغه غوښتل د افغانستان استخبارات لاس ته راوړي، د ګریش رون په نوم باندې برټانوي د سی آی ای جاسوس چې هغه غوښتل افغانستان ته راسي، په اریانا طایره کې چې د هند څخه افغانستان ته انتقالېده، په هغه کې دی راغی، د مسعود سره ولیدل او مسعود ته په هر میاشت کې تقریبا 200,000 امریکایي ډالر معاش ورکاو د ملیشو لپاره، ترڅو دای په افغانستان کې د حسامه او د طالبانو رپورټ امریکا ته وړاندې کړي.
په دې خاطر باندې چې کله طالبان په افغانستان باندې حمله وکړه، د هغوی په افغانستان باندې تسلط وکړ، هغه ټول مهم ځایونه چې ونیول تر میدان هوایي پورې د پاکستان او د CIA د KGB دوی جاسوسان نه درلود، د دوی استخباراتي اړیکې ټول افغانستان کې قطع شوې وي. نو له هغه نه دوی کوشش کاوه چې مسعود سره اړیکه ونیول، او بعد هغه نه مسعود له لارې نه دوی غوښتل چې د افغانستان ټول استخباراتي معلومات دوی ځان سره ولري. مننه قربان اسم الله دې وساتئ تا د معلومات نه یو جهان. مننه محمد مالک ورور ستړی مې په خیر راغلی، الله دې وکړي چې جوړ وګورئ. السلام علیکم شاهین صاحب، په دواړه لاسه تاسو ټول ته سلام کوم د زړه د کوم مینه. شاهین صاحب چې دا کم ظلم او کم وحشت دی کړی دی دا ټول د ډالرو دپاره یې کړی دی، ځکه در کمې پورې به دا وینې په افغانستان کې تویېږي، زموږ د خویندې میندې څادرونه به در کمې پورې سرتوري کېږي. دا ولې دا د کابل ادارې له پکار دي ګوډاګې له چې تپوس وکړي. خو زه بیا هم د اسلامي مجاهدینو ته سلام د زړه د کومې مینه کوم، او زه ورسره ډېره مینه لرم، زموږ د عمر هم چې د هغې شي دا زما د هغې دپاره دا سر هم قربان شي چې دا مجاهدین نه وی که نه پته نشته ظالمانو لږ شرم وکړئ. دا مجاهدین خو ستاسو وروڼه یم، د دغه خورې خلک دي، دا د چا دا د دې خپل ستاسو د خویندو میندو دپاره هغې جنګېږي، ځان پورې بمونه تړي، دا د چا دپاره ته بیا د پنجابي او د پاکستاني اواز کې دا د دغه افغان خورې بچی دی. زه خپله پاکستان یم، زه خپله سپورټ کوم، ظالمانو ما نه شرم وکړئ، پکار چې زه یې سپورټ کوم، تاسو هم داسې نران شي سوسیل خوارو، تاسو د خپل عزت خیال وساتئ، پکار چې تاسو خو دې سپورټ کولی. او شاهین صاحب زه مبین صاحب ډېر مینهوال یم، هغه سره به زما خامخا ملاقات کې او خبرې به م ورسره کوم، دا مې ډېر ارمان دی ما سره په یو پروګرام کې بیا دا کې. صحیح ده، مننه، الله دې وساتي. ورونو دلته بعضې خلک اوس وایي چې ولې دې ته وخت ورکړو. زه هر چا ته وخت ورکوم، کوم څوک چې د افغان ولس غږ کوي یا د طالبانو غږ کوي یا د قرآن طرفدار یا د دین طرفدار، هغو ته د ګلخان وایي. هغه څوک چې ریښه درته چیغې وایي چې امریکا ښه کوي چې بمبار کوي او روسان ښه کولو چې راغلي وي یا ګډېږي په سړک باندې یا نڅا کوي یا ګډا کوي، هغه د دوی د هغو خولې په سر کوي. خولې هم کاشي د پښتنو یې ولا کې یا احمدشاه بابا په سر کړي یا میرویس نیکه په سر کړي یا ولا کې وزیر اکبر خان په سر کړي یا ولا کې ریښه درته پښتنو د موږ مشرانو په سر کړي. ما خو نه دی لیدلی د خپل بابا په سر باندې. صحیح ده، موږ د ازبک ورونو خولې د زه احترام ورته لرم، یعنی دو خلکو داسې ساختگی او جهلی او شی شروع کړي دي او دوی بیا هغو ته وایي چې هغه افغان دغه څوک چې د دوی طرفدار دی او هغه څوک چې بیا وایي چې نه الله دې طالبان راولي، خدای دې وطن کې آرامي راولي، خو الله دې په افغانستان کې سوله راولي، هغو ته بیا دوی ډېر چټي نومونه اخلي. خو زه هغه پاکستاني ورونه ته چې پاکستان کې دي او هغه فلسطیني ورونه چې فلسطین کې دي چې موږ ته دعاوې کوي الله دې دوی وساتي او موږ هم همداسې دعاوې دوی ته کوو، فلسطین خلکو ته، د پاکستان خلکو ته، حتی د هندوستان مسلمانانو ته، حتی د امریکا مسلمانانو ته، حتی په همدغه اسرائیلیا کې مسلمانان ژوند کوي، هغو ته دعاوې کوو. دا په موږ باندې همداسې فرض ده څنګه اسرائیلیایي د امریکایي سره جوړه راځي په ما حمله کوي او ما ته بیا وایي چې نه یو مسلمان ما ته دعا کوي، دوی وایي چې ولې دې تا سره غږېږي. نه 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 دا امکان نه لري. ذاکر بهار صاحب سلام علیکم، ستړی مې په خیر راغلی. مهرباني بهار صاحب. بلې شاهین عمر دک صاحب قربان صاحب، ما خپل خبره مخکنی الفاظ باندې اختتام ما ویل چې دنیا د هر امپراتور د دنیا هر جابر قوت په خپل انتهایی ظلم باندې اقرار کوي، خو دا یو افغانان دي چې دا نه مني او دا یقین نه لري. افغانانو کې نن دا شعور پیدا شوی دی، افغانانو کې دا نن د بېننګي عام افغانانو ته نه راځي، هغه بې ضمیره افغانان چې ځان ته بې ضمیره افغانان وایي، د غرب په ډوډۍ لوی سوي افغانان، دا بهادر بېننګه افغانان چې ځان ته د افغانانو لقب استعمالوي، یا اشرف غني یا صالح یا رستم یا نور داسې ټامیان، ما ول دا ظالمان و هغه خلکو ته میډال ورکوي چې د افغانانو په وینو لاسونه سره دي، د مارشال لقب ورکوي، د صلح او د ډیورند د فاتح لقب ورکوي. دا هغه بې شرمه خلک دي چې د نن ورځې پرې هم د افغانانو په وینو لاسونه سره دي. نن اسټرالیا په دې باندې خپل ځان ملامت بولي چې موږ اسټرالیا د ایسا په ځواکونو کې یا د ناټو په ځواکونو کې افغانستان باندې کم بربریت کړی وو، موږ کم ظلم کړی
په خپل ظلم اقرار دي، په خپل ظلم پښیمانه دي، په خپل ظلم شرمنده دي. خو زموږ افغانانو چې د افغانستان په نامه باندې په دا 20 کاله پر موږ کمرانی کړې ده، هغه په خپل ظلم باندې په خپل بشرمانه اعمالو باندې فخر کوي. زه ویښو افغانانو ته، مظلوم افغانانو ته، مسلم افغانانو ته دا یو غږ کوم چې مسلمانانو بیدار سي. مسلمانانو بیدار سي، وخت د غفلت نه دی. همدغه جابران دغه ظالمانو 20 کاله زموږ په سرنوشت بازي وکړي، زموږ د بېدېدو وخت نه دی. موږ به هر یو د معظمو او معظمو مسلمانانو سره د دغه تحریک امارت د فرزندانو سره شانه به شانه درېږو. که موږ چیرې افغانانو د اسلامي امارت فرزندان د حضرت امیر المؤمنین بقایو دغه مقاومت د 20 کاله د افغانستان پر ننګ او غیرت نه وای کړي، چې ګورې د منځنۍ اسیا مسلمانان ازبکستان، تاجکستان، سمرقند او بخارا د امام بخاري وطن د هغه دی د مسلمانانو نمونه په کوم نام اسلام علیوب، رحمان علیوب، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر نم سرګي لاوروف، موږ به هم د نن د لاوروف په نامه یادېدلو. دا د حضرت امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد رحمه الله برکت دی، یا د نور زموږ د اسلافو برکتونه دي چې موږ به د هغو په نقش قدم باندې خپل زندګۍ ته ادامه ورکوو. دغه که چې د دنیا په هر کونج کې مسلمانان وي، لکه څنګه موبین صاحب چې وویل، که کشمیر وي، که بوسنیا وي، الجزایر وي، چچنیا وي، فلسطین مسلمانان د فلسطین مفتي صاحب چې فتوا باسي، د خپل فلسطین او د اسرائیل مابین کې چې فتواوي باسي. د افغانستان خلک ویښ خلک دي، دا خپل اعظم او معظم مفتیان لري. مفتي صاحب ته موږ وایو ته د اسرائیلیانو دفاع وکړه، مفتي صاحب ته موږ وایو خپل استشهادیان هلته تیار کړه، موږ ستا فتوا ته موږ ستا د فتوا قابل احترام نه یو، په کلک الفاظو یې ردوو، په کلک الفاظو یې غندوو. موږ یو خبره بله درس کوم، شاهین وردک صاحب، شاهین وردک صاحب دلته یو بل څوک بیا نن په دې جغرافیه کې راپورته شوی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نامه باندې نن یو ځل بیا زموږ د چمن د مجاهدینو او د شهیدانو د پښتنو امپراتورانو پر وطن باندې نن درېیمه ورځ ده د منظور پښتون په قیادت کې اور بلیږي چې دغه پښتانه غولول سوي خلک د ازبک، بالکل ازبک زموږ ورونه دي. دا د هر چا عنعنه او کلتور ده. موږ ته ازبکي خولۍ پر سر کړې ده، موږ وایو دا د ازبکو کلتور او عنعنه ده. موږ پښتانه یو، د پښتو خپل عنعنه او کلتور ده. تاجک هم زموږ ورونه دي، د هغو خپل عنعنه او کلتور ده. دا د جنرال دوستم دویم نایب امیر دلته پیدا شوی دی، نن یې بیا زموږ پر خلکو باندې اور بل کړی دی. دا موږ په کلکو الفاظو باندې غندو. یو ځل بیا د حضرت امیر المؤمنین قوه مجاهدینو ته جنرال صاحب موبین هم وویل، هغه استشهادي مجاهد ته هزار سلام کوم چې پرون د دې ولسوالۍ کې د سره صلیب میراثګرو ته یو داسې مات غاښي جواب ورکړي چې هغه یې د دوزخ کندې ته شوکه. او زه اوس ماښام د لمانځه وروسته د محمد یعقوب شهید تقبل الله د جنازې سره عالم، الله پاک دې د دغو بقایو ته صبر جمیل ورکړي. او د حضرت امیر المؤمنین کاروان روان دی، څوک په شهیدانیږي، څوک په سنګر ته رسیږي. او یو خبره بله په اخر کوم، شاهین وردک صاحب، که زما دا پیج ستی له طرفه څه بلاکیږي، زه دا هم په کلکو الفاظو غندم. او که ستی د لایف زه بې احترامي و بې قدري کوم، ته ما ته را په ګوته کولی سي. والسلام. زما نن درېیم څلورم ځل دی ستی د لایف له طرفه څه زما خپل اغلب ګمان دا دی زما لایف زما پیج بلاکیږي. او زه درځم د خپل درد دپاره درځم، او ستی استادان او د مینې او د عقیدې ملګري بولم. والسلام. که ما څه اضافه او شاهین وردک صاحب، شاهین وردک صاحب د بعضې خلکو د نمو سره ته اشنا یې، بعضې خلک ته د ایډیانو د پیجه پیژنې، بعضې خلک ته د غږو څه پیژنې. زه همدغه خلک چې زموږ د عمراو توهین کوي په خاطر خو دا خلک مراوله ول، دا که د اسلام په سب کې وي هم، دا که د کفر په سب کې وي هم، په لار نه بدرنېږي، سرباز دی یا بل دی یا بل دی، دا مراولي زموږ اکابرین ته دومره کوي. وعلیکم السلام. اول داسې چل دی د موږ د دغه دواړه لاسونه قطع شي، الله تعالی هم دې نه بخي په دودن یا په دنیا چې موږ خپل ورونو څخه خیانت کوو. دی یو دوهم دغه دونه کاله چې موږ مبارزه کړې ده، خاص د الله دپاره هم کړې، نه د شخص دپاره. دی دوه. درېیم موږ په هېڅ کې نه پوهېږو، موږ خپل اولیانو بندېږي. دغه 8 کاله زه لایف مبارزه کوم او 7 کاله فکس. الله د مولوی صاحب که چیرې د ما غږ اوري، مولوی صاحب ګزار شاید همدلې د موږ استاد زبیر د اسرائیلیا د موږ استاد همدا رقم جنرال مبین او زه دغه لایف ته راوتلي یو. دغه نه کالو کې موږ نه د لایف چاته ویلي چې څه شی کوم، نه د پیج نه د آی ډي.
ډېر ټکر یم کې خوړلی که زه درته وایم چې زه په څه شي کې بندي شوی یم څه رقم په ما شوي دي دا به مبالغه وي خو څه شي چې په ما شوي دي شوي دي ولې زه نه وایم اما راغله خبره د آیډي درته کوم د ما آیډي هم بندېږي د موبین هم بندېږي زه خپله په خپل نامه آیډي که لرم لا اله الا الله محمد رسول الله نه راته پرېږدي کلمه اما دا چې ته وایې چې د چای خونه هغه خلک معلوم دي هغه خلک چې ما ته کنځلې کوي تا ته هم کوي هغه خلک نور ته تا وایې چې دا آیډي د دی چې پېژنې په غږ د آیډي غلطه راشي په غلط نامه راشي زه څه پوهیم چې دا څه وي لکه اوس چې تاسو په دو نامه راغی کنې تاسو زه بهار صاحب وایم همداسې راپور ته کوم بالاخره چې وکنځل کې زه ایسته کړم که چیرې د خلکو تذکیرې معلومېدلی ما پیش د غونډو اسناد لیدلي وو راپورته کړي وو دا زه منم اما چون لایف د لایف کې نه کېږي نو تلاشي نه اوس زه څه پوهیم چې دغه مثلا خدای دغه حق پرسته زه وخت ورکړی وخت مې ورکړو الله دې نه کوي دی یو څه ویل بیا په دو کې زه ملامت یم د مبین صاحب په نامه باندې شاهین صاحب راپورته سو ښکنځلې وکول د مبین صاحب په نامه باندې راغلی دا اوس دونه پیجونه د مبین صاحب په نامه جوړ دي باور وکړئ چې مبین صاحب په والله بالله څومره خپله نه لري یو پیج همدغه یو پیج نه راوځي دواړه ذاتي څه بلا وکړه چې ما غږ تاسو اخیستی وي دغه خبر ده راباشم ذاتي به لایف ختم که دورنده صاحب څه دی خوښه ده زه خپل هم قاضي صاحب که تاسو اجازه وي او د بهار صاحب همداسې د اخبارات بالکل د قاضي صاحب په ګلالۍ زه به د آخر کې دغه خبر وکړم چې ګوره نه اسرائیلیا په درد خوري نه امریکا په درد خوري دغه ولس چې د اوس درته ناستې تذکیرې د افغانستان د همدغه د افغانستان بچیان دي همدا د ژبه دي د همدا د کور د همدا د خپل خپلوان دي دغه وساته په ولا بلا چې د هغو په غاړه یې چاړه ایښې ده ولا په تا یې میږدي تا عسکر په څاپېړو و تا څه وکړل تا په عسکر باندې بمبارد وکړ امریکایانو تا څه وکړل چې د سکوزي هم د تا نه اجازه نه ده اخیستې په خپل سر وځي چې رامغلل د تا نه اجازه نه واخیستې پردی کټ ته نیمه شپو پورې ده که چیرې د هغو په سر باندې ته ما وهې ما دغه کوي دغه ملنګ ورور دی زه راپورته کوم خدای وکړي چې دا کنځل ونه کړو دا رقم حساب ده په دغه نامه راغلی ملنګه څه وایي وروره د زیاتي لایف ختمومه ملنګه مایک د خلاص کړه ملنګ صاحب قاضي صاحب داسې خبر ده نو په دو کې زه څه ووایم دا رقم راشي په نه غږ کې یا نه کېږي شاهین صاحب دې کې ته بالکل د انټرنیټ مخنیوی نه ما کړی نه حتی فیسبوک نه ده کړی رئیس د فیسبوک ډېر سخت د ده مخنیوی نه کېږي دا یو شی به درته چې څوک دغه کار کوي الله تعالی دې وشرموي او هغه څوک چې دغه شی کوي بهترین کار هغه ده خیاطان شته نمونه به یې زه نه اخلم باشه د هغو ایډیانې ووهئ خو چې د ما وهئ په والله کې ما ورک کړي بله سیم کارت اخلم بله جوړم بله سیم کارت اخلم بله جوړم بله اخلم ما قسم کړی ده ما قسم کړی تر څو چې امریکایان په دغه خاوره کې دي والله کوم پرېږدم چې ووتل چې د ما نظام راغی هغه نظام راغی چې د ما خوښ دی په خدای کې زه زیاتې خیر وکړم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شاهین صاحب بله اورې شاهین بله مال په یو سیم کارت باندې ما خپل